بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانې هیوادوالو، یو ځل مونږ بیا راغلي یو دلته د هسکې مینې ولسوالۍ د مورګۍ سیمې ته چې دا د ترناو قریه ده. دلته تاسو وینئ دلته یو یعنې د وسته یا د انګرۍ یو دوکان دی چې د پیړو نه د ولسوالۍ یا د ولسونو خلک دلته د زمیندارۍ سامانونه راوړي، یعنې که هغه ایوې ورته ویل کېږي، غاښورې مالې چې همدغلته یې جوړوي. د دې خلکو دا کار کسب، یعنې د پیړو یې دلته د دوی نیکونو کار کوي، زامن اوس یې مسیح کار کوي. هیوادوالو اوس دنیا داسې ده چې پرمختګ یې کړی، په نورو ځایونو کې دا کارونه په ماشینونو باندې کېږي، خو په هسکې مینې ولسوالۍ او په دغې ځای کې چې تاسو وینئ دا اوس هم هماغه په پخواني سیستم باندې د لرګیو نه څه چې جوړوي، هغه د زمیندارۍ کار چې کوم مخکې وړي، اوس هم خلک په لاسونو او همغسې په ساده ډول سره دغه کار روان دی. تاسو ته به موږ د دغه کوم کارونه چې دوی کوي تاسو به یې د نږدې نه زموږ په پرده باندې ووینئ.